बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजू په مایکروسافټ ورډ کې چې دویم نمبر کم ټیپ شروع کوو نو مې دی انسرټ ټیپ. د انسرټ خپل راوستل ته وایي. په مایکروسافټ ورډ کې ډېر یو مهم ټیپ او ډېر یو یعنی وخت نیولو والا ټیپ همدا یو ټولو کې دی. مهم اپشنونه هم په ټول همدې کې دي. اول چې کوم ګروپ دی دې کې پیجز په نوم ګروپ دی. پیجز خپله ویل کېږي ورقو ته. اول دی کور پیج. کور پیج څه ته وایي؟ دا پوښ ته ویل کېږي. لکه ګوره د دې چپټر اوس کور پیج کم یو دی، دا یې کور پیج دی. کور پیج یعنې دې پوښ ته ویل کېږي. د چپټر یا د کتاب اوله ورقه چې کم یو دې ته ویل کېږي کور پیج. دلته موږ او تاسو سره تیار کور پیجونه ډیزاین شوي دي، کمپنۍ ډیزاین کړي دي، موږ او تاسو دې نه ګټه اخیستلی شو. مثال لا ګوره کمپنۍ سټایلونه دي، کمپنۍ جوړ کړي دي کوم کور پیج چې د خوښي یعنې یو چپټر د جوړ کړی غواړي چې یو کور پیج ورته جوړ کړي، نو تا تیار کمپنۍ دا کور پیج درکړي دي. کوم ډیزاین کور پیج چې د خوښي صرف په هغې کلیک کوه. مثال زه ورته یم چېرې دا کور پیج کلیک مې کړو، ګوره دا خپل یو ډیزاین دی او که نه. استاد دلته وګوره دلته لیکلي دي چې کور پیج مثال ډاکومنټ او سب ډاکومنټ دا شیان. مثال دا ډیزاین تا خوښ شو، ته غواړې چې د کور پیج کې اوس درته وایي چې ټایټل دې څه شی دی، چپټر جوړی دی ټایټل څه شی دی. مثال ورته یم چې مثال ټایټل دی مایکروسافټ آفیس 2014 دا د چپټر ټایټل شو. ډاکومنټ سب ټایټل ته کې بیا کم کم عنوانونه نور ذکر شوي. مثال ورته میرا ورډ پروګرام شو، دې باره کې عنوان شته، ایکسل شو، پاور پوینټ شو، او همداسې مثال په طور راځمه ایکسس شو. دغه عنوانونه مثال پکې راغلي دي. دا عنوان سب ټایټل دا عنوانونه پکې ذکر شوي دي. دا ډیزاین یې تیار ګوره جوړ شوی دی. دلته بیا ورته لیکي چې کورس ټایټل. مثال دا کورس چې دی مثال د کوم کورس کې دا کتاب تا چپټر لیکلی دی دلته یې نوم ولیکه. مثال زه ورته یم چېرې الحرمین مثال ته راځمه ورته لیکم چېرې الحرمین ایجوکیشنل سینټر، دلته دا لیکل شوی. نو تاسو وګورئ یو کور پیج موږ جوړ کړو او که نه، بس ډایرکټ چاپ کا چپټر دی چپټر مخې ته ولګو، دا یو کور پیج شو. همداسې که دلته راشو مثال دا کور پیج هم نه خوښ بل انتخاب کوي. ګوره نور ډیزاینونه دي. دا کور پیج مثال ګوره دې ډیزاین ته واوړېدلو، دا هم یو کور پیج ډیزاین دی. ګورئ دا هم نه خوښ، دلته راشه بل کور پیج کې کوم یو خوښي صرف په همغه باندې تاسو څه کوئ کلیک کوئ. یا بیا بل لیکلي ګوره دلته لاندې لیکلي مور کور پیجز فرام office.com. د افیس ویب سایټ نه نور کور پیج غواړي چې راولي په دې آپشن باندې کلیک کې. ریموف کرنٹ کور پیج مثال دا کور پیج ته غواړي چې ډیلیټ کړي، نو کور پیج ته راشي او په څه کلیک کا ریموف کرنٹ کور پیج باندې ډایرکټ دلته کلیک کا. په ریموف کرنٹ پیج باندې کلیک کا. ګوره کور پیج د ډاکومنټ نه څه شو، ګوره کور پیج د ډاکومنټ نه څه شو ډیلیټ شو. همداسې واپس انډو کومه. مثال دا یو دلته اوس ګوره موږ او تاسو خپله کور پیج بیا جوړولی شو، آپشنونه چې مو لوسته بیا مثال جوړولی شو. لکه مثال یو کور پیج جوړولی ته ټکس باکس ولو مثال دا هم یو ډیزاین شو. دې ته مثال کم کلر مې ورکو، دې ته مې دا کلر ورکو، هسې مثال په توره. بیا راځم دلته مثال دلته یو ټکس باکس اخلم، مثال ته راځم دلته مثال ټکس باکس ډرایو کوم، دې ته پکچر راولم، شیپ فیل ته راځم، پکچر ته راځم، ورک آف لاین مثال په ډیسکټاپ باندې مثال دا یو پکچر دی، دا پکچر مې راوستو. صحیح شو؟ دا پکچر مې مثال دی کور پیج ته راوستو. دلته مثال خپله ټکس باکس راشي او دا نه بل واخله، دلته یو څه ټایټل ورکړه، مثال ټایټل ورکړه. دا کور پیج اوس تا مثال جوړ کړو. یو کور پیج موږ او تاسو څه کوو ډیزاین کوو، انډو کوم خو هغه لږه پیج سیټنګ مې وکړو. مثال ته راځئ بس په ټکس باکس تاسو څه کوئ ډریګ کوئ، یا کور پیج بس تاسو مثال څه کېږي ډیزاین کېږي. به اوس دا مثال یو کور پیج موږ او تاسو جوړ کړو. دا کور پیج غواړو چې د ګیلري کې څه کړو سیو یې کړو، یعنې دا کومه ګیلري چې دلته موږ او تاسو سره د کور پیج ده د کې سیو کړو. نو کنټرول A او دلته راشه په څه کلیک کا سیو سلیکشن ټو کور پیج ګیلري دې باندې کلیک کا. دې ته څه نوم ورکړې، زه ورته یم چېرې نیو سټایل دا نوم ورکړه اوکې کا. اوس مثال تاسو دلته وګورئ چې زه دا کور پیج د صفحې نه ډیلیټ کړم، غواړم چې همدا کور پیج بېرته راولم. مثال دا ګوره ډیلیټ کوم د پیج نه، دلته دا انتخابوم ډیلیټ، دا م انتخابوم ډیلیټ، واپس دا کور پیج راولم. نو ګوره هماغه کور پیج به دلته سیو یو که نه.
لاندې اوس ګوره لیکل شوي به نیو سټایل دا ګوره کلیک کا هماغه ډیزاین راغو کنه داسې بیا خپله مې یو کور پیج سیف کولی شي او ګیلري کې سیف کولی شي او جوړولی هم شي بل چې دی بلینک پیج دی بلینک پیج څه معنا نوې ورق مثال موږ تاسو لیکلو که غواړو چې بله ورقه والو نو تاسو ولی شئ انزرټ ته او په څه وکلیک کوئ بلینک پیج دا واله دویمه ورقه مثال غواړي دریمه ورقه والی بلینک پیج یعنی د بلینک پیج په ذریعه نوې صفحه اخیستلی شو بیا بلینک پیج خپله موږ او تاسو سره شارټکټ هم لري بلینک پیج د دې شارټکټ چې د کنټرول بټن ورسره انټر بټن تاسو پریس کوئ کنټرول پلس انټر بټن وهئ دا موږ او تاسو ته څه درکوي نیو پیج به راکوي ګوره کنټرول انټر چې زه اوس وامه څومره ورقې چې زه اخلم زه یې ډاکومنټ کې اخیستلی شم ګوره کنټرول انټر که سبا څوک پوښتنه وکړي چې کنټرول انټر د څه شارټکټ دی د نیو پیج شارټکټ دی په مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ کې اوس خبره دا چې نیو پیج واخلو پیج به ډیلیټ کوې څنګه پیج چې ډیلیټ کوې به کنټرول بټن ورسره بیک سپیس بټن وي بیک سپیس بټن دا څه کوي دا موږ او تاسو ته مثال پیج څه کوي ډیلیټ کوي ګوره بیک سپیس کومه بټن دا لیکل چې پې پاکو دې ته بیک سپیس بټن وي اوس ګوره واپس پیجونه ډیلیټ کوم ګوره کنټرول بیک سپیس وها ته به واپس دې پیج به څه کېږي ډیلیټ کېږي به ګوره 240 نه څو ورقې پاتې شوې 33 ته پیج بریک دا هم نوې ورقه اخلي مثال ګورئ مثال څه لیکلی موږ که غواړم نوی پیج والم نو دلته به راشئ انزرټ ته او په څه به کلیک کړئ پیج بریک نوی ورق راغی که نه خو فرق د دواړو زر ته ویمه ګورئ اول بلینک پیج مثال ستاسو کرسر دلته ودرېده ګورئ لږ لیک دا ډاکومنټ د سره علم مثال ټکس موږ او تاسو ولیکه صحیح شو کرسر په کوم پروګراف سره دی دریم پروګراف سره اوس که زه بلینک پیج باندې کلیک کما دا لیکل به درېیمې ورقې ته واړئ او منځ کې به یو خالي ورقه راولي ګوره بلینک پیج تاسو وګورئ دا کم پیج شو 1 دا کم یو شو 2 او وګورئ منځ کې بلینک پیج راغ که نه لیکل چېرته لاړه درېیمې ته بیا پیج بریک دا کار نه کوي پیج بریک دا کار کوي چې اتومات نوې ورقه درته اخلي همدا لیکل نوې ورقې ته څه کوي اړوي دلته ګورئ راځمه پیج بریک باندې چې څنګه مې کلیک کو تاسو وګورئ دا کومه ورقه شوه یو دا کومه یو شوه دوه منځ کې بلینک ورقه راغله نه نو د پیج بریک او د بلینک پیج منځ کې دا فرق دی که سبا هم څوک درته وایي چې د دې فرق څه دی دغسې و تاسو دې ته دې فرق معلومولی شئ بل موږ او تاسو سره ټیبل دی ټیبل خپله وایي څه ته ټیبل ویل کېږي جدول ته یعنې موږ او تاسو ګورئ دغه ټیبلونه چې ګورئ دا جدولونه دې ته ټیبل وایي دا چیش کې جوړ شوي ټیبل کې لکه حاضري ترک تعلیم دا ټول د څه نه جوړېږي ټیبل اپشن نه جوړېږي ټیبل دلته موږ او تاسو معنا دا ورکوو چې ټیبل معنا جدوله په مایکروسافټ ورډ کې مهم اپشن ټیبل دی یو اداره کې چې نن سبا څوک کار کوي ټیبل 50% هره ورځ یا 2 ورځې پس خامخا دی استعمالیږي اوس تاسو وګورئ دلته مثال زه دا جدولونه راولم مثال ای ډرایو ته راځم دلته مثال ډي ډرایو ته راځم الحرمین معلومات دلته تاسو وګورئ دا د سکول دا جدولونه ورته وښیم ګورئ دا جدولونه ټول وګورئ دا د الحرمین یعنې سی پارچه جدول دا د پلان جدول دا ټول جدولونه په څه کې جوړ شوي په مایکروسافټ ورډ کې جوړ شوي خو په ټیبل کې ګورئ دلته یې لیکلي دي فرم مواصفات دا وګوره مثال یو شاګرد چې نوی شاملیږي یو استاد چې وظیفه ورکوي د هغه ټول مثال معلومات په دلته لیکي دا په څه کې دا ټیبل جوړ شوی دا جدول په مایکروسافټ ورډ کې جوړ شوی د کوم اپشن د لارې نه ټیبل د لارې نه جوړ شوی دی او که نه دلته تاسو وګورئ نور جدولونه دي مثال ګوره سیمبندي لکه دا چې مکتب شروع سیمبندي کوي چېرې پلانې څومره سیمپونه موږ او تاسو لرو څومره شاګردان پکې لرو نوم اسم باله دا ټول دلته لیکي دا وګوره دا جدول په څه نه د په ذریعه جوړ شوی د ټیبل په ذریعه جوړ شوی دی او که نه اوس دلته ټیبل ټولو کې مهم موضوع ټیبل ده ټیبل خپله د دریو شیانو نه جوړیږي یو کالم نه جوړیږي بل د رو نه جوړیږي او سیل یعنی کالم جمع رو چې شي هغه نه څه جوړیږي مساوي سیل جوړیږي اوس تاسو ته دلته زه کالم او رو ښیم چې کالم څه معنا رو دلته اول درته اوس یو ټیبل راولم انزرټ ترازو ټیبل ترازو دا ټیبل موږ او تاسو راوستو
د ټیبل کې تاسو وګورئ دغه خط چې د افقي ډول باندې تللی دی دې ته څه ویلی شو رو او د عمودي ډول باندې چې داسې دا خط راغلی دې ته څه ویلی شو کالم او دا یو خانې ته څه ویلی شو سل یعنی کالم او رو سره یو ځای شو څه ته جوړ شو سل ته جوړ شو که نه یعنی او دا خطکشي خطونه چې شوي دې ته بارډر وایي څه ورته وایي بارډر یعنی دغسې یو ټیبل د دې شان نه جوړېږي یعنی دې ته رو وایي دې ته موږ او تاسو دې ته ټیبل وایي دې ته خانې ته څه وایي سل اوس ګورئ موږ او تاسو چې کله په ټیبل اپشن انزرټ ته راشي ټیبل اپشن کلیک کړو دلته موږ او تاسو کالم یې وروښئ دلته موږ او تاسو مثال کالم یې وروښئ چې ته په یو ټیبل کې څومره کالم او روګانې ته غواړې چې راشي یو ډاکومنټ جوړه څومره کالم دې غواړي څومره روګانې غواړي مثال انزرټ ته راشي ګوره زه ورته یم چېرې څو کالم یې راوله لس دا موږ او تاسو سره لس کالم یې شوې څو روګانې راوله اته اوس وګورئ یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته څوک هغه شروګانې اته داسې وشمارئ څو کالم یې شوې لس یعنی دا ګوره دا داسې خط ګوره یو کالم دا یو کالم صحیح شو دا دوه دا درې ګورئ دا مثال یو کالم شو دا دوه شو دا درې شو دا څلور دا پنځه دا شپږ دا اووه دا اته دا نهه دا لس څو کالم یې شوې لس روګانې مثال ګوره دا یو رو دا دوه دا درې دا څلور دا پنځه دا شپږ دا اووه دا اته اته روګانې راغی او که نه یعنې دلته تاسو یو ټیبل جوړوئ درته یو کس وایي چې لس کالم یو ټیبل جوړ کړه چې لس کالم او اته روګانې ولري نو اتومات به دیز نه څه کوئ انزرټ کوئ به اوس دلته ګورئ انزرټ ټیبل ته راځو نمبر آف کالم یا نمبر آف رو که سبا تاسو څه وایي چې نه یو ټیبل جوړ کړه چې 20 کالم ولري او 50 روګانې ولري 50 روګانې ولري نو ته به داسې نه کوې چېرې 50 روز ولري اوس ته به دا څنګه دلته نه دا لمبر پوره کوې دلته خو موږ او تاسو ګورئ 10 کالم او 8 روګانې راکړي دي که نه زیات خو نشي اخیستلی بیا تاسو چې غواړئ چې ډېر تعداد راولئ انزرټ ټیبل ته به راشئ او دلته یې څه لیکلي نمبر آف کالم کې به د کالمو تعداد ولیکئ نمبر آف رو کې به د رو تعداد مثال زه ورته یم چېرې 20 کالم او 50 روګانې چې څنګه مې انټر کړو ګوره 20 کالم او 50 روګانې راغی او که نه یعنې چې کله یو جدول جوړولی درته ډېر وشي چېرې یو ټیبل جوړ کړه چې 20 کالم او 500 روګانې ولري نو بیا به ډایرکټ څه نه کارلی انزرټ ته به راشئ انزرټ ټیبل او دلته نمبر آف کالم کې به د کالمو تعداد نمبر آف رو کې به د رو تعداد بل موږ او تاسو ټیبل د شارټکټ د لار نه جوړولی شو شارټکټ د لار نه به داسې جوړوئ چې شارټکټ یې داسې اول به جمع علامه اچوئ بیا به مساوي علامه اچوئ چې مثال کالم څومره غواړئ بیا جمع بیا مثال څومره کالم څومره روګانې دغسې جمع او منفي به شروع کړي مثال زه اوس غواړم یو ټیبل جوړ کړم چې 15 کالم ولري نو دلته واچوم اول جمع مساوي جمع څو کالم شوي یو بیا جمع مساوي جمع څو دوه بیا مساوي جمع څو کالم شوي درې بیا مساوي جمع څو کالم شوي څلور مساوي جمع او دلته به سنټر کا ټیبل ګوره جوړ شو که نه څو کالم شوي 15 اوس روګانې یو شوې اوس د دې کې به ته روګانې څنګه زیاتې چې کله په ټیبل کې روګانې زیاتوئ نو ټپ کی نه به کار اخلئ د کوم کی نه ټپ کی نه ګورئ دلته چې زه اوس ټپ کی وام ګوره روګانې به څه کېږي زیاتېږي به صحیح شو یا داسې یو ټیبل جوړولی شئ چې مثال واچوئ جمع علامه بیا به واچوئ منفي بیا مثال جمع بیا منفي بیا جمع بیا منفي بیا همداسې جمع بیا منفي صحیح شو او بیا جمع دلته کلیک کا انټر کا ټیبل به څه شي جوړ بشي دا د ټیبل شارټکټ و اوس دلته راځو انزرټ ټیبل ته ګورئ بل اپشن چې دی فکس کالم ویت دا فکس کالم ویت څه معنا مثال ګورئ موږ تاسو یو ټیبل جوړ کړو دې ټیبل ته اتومات دې کالمو ته کمپیوټر خپل اندازه اتومات ورکړو که نه ګوره یو نیم انچ د خپلې خوښې اندازه یې ورکړو که نه اوس ولې ورکړه ځکه دلته موږ تاسو په انزرټ کې څه انتخاب کړي اټو معنا اټومیټیکلی چې خپله سایز نه یو که درته وایي چې یو ټیبل جوړ کړه 15 کالم ولري باید د کار کالم اندازه نیم انچ وي نو تاسو به راشئ انزرټ ته ټیبل ته انزرټ ټیبل اټو کې ورته څه ولیکئ 0.15 چې اوکې که وګوره دا کالم اندازه څومره ده
نیم نیم انچ وګورئ نیم نیم انچ دا وکنه دغسې مثال د خپل خوښې او اندازم هر کالم ته ورکولی شئ. بیا راځو دلته انسرټ ته راځو بل ټیبل کې چې بل اپشن دی بل لیکلي اټوفیټ کنټینس. اټوفیټ کنټینس ته ټیک مارک ولګوم یو کالم ټیبل به جوړ شي خو ټیبل به د لیکلو مطابق څه کېږي فټ کېږي به غټېږي به. ګورئ اوکې مې کو ګورئ مثال یو کالم واخیستلو اول یو ټیبل همداسې جوړوم خیر مثال ګورئ یو ټیبل مې جوړ کو نیم فادر نیم کلاس او فیس. زه ورته وایم چې دا ټیبل د لیکلو مطابق څه کا فټ کا. دلته راشه انسرټ ټیبل اټ اف هغه سوري ټیبل به انتخاب کړئ انسرټ ته به راشئ او دلته په څه کلیک کړئ انسرټ ټیبل اوس دلته دا اپشن کار نه کوي خیر. ګوره دلته راځم انسرټ ته ټیبل ورته هم جوړ کا 5 کالم ولري خو د لیکلو مطابق د ټیبل څه شي غټېږي دی. اوکې که ګوره ټیبل راو کنه اوس ته لیکل کوه لیکلو مطابق به ستا ټیبل څه کېږي غټېږي به یعنې فټ کېږي به. ګوره کلاس فیس کنټري ګوره د لیکلو مطابق فټ کېږي او که نه. بل ګوره اپشن چې دی انسرټ ته راځو ټیبل ته انسرټ ټیبل بل دی اټوفیټ ټو وینډو. وینډو څه ته وایي هر هغه 4 شی چې کمپیوټر کې ګوره هغه ته څه ویم وینډو. زه ورته وایم چې د وینډو مطابق راته ټیبل راکړه. نو دلته راشه انسرټ ته او دلته په څه کلیک کړئ انسرټ ټیبل 5 کالم اټوفیټ ټو وینډو. اوکې که ګوره د وینډو مطابق ټیبل راکړو او که نه. بیا بل اپشن چې دی اوس دلته ګوره دې مثال ته وګوره مثال تاسو دلته یو ټیبل واغستلو اټوفیټ خو خیر هغه بیا هلته اګزامپل در کوم اوس دا اپشن دلته هم راغلي خو بل ځای کې هم راغلي دلته بیا ورته اګزامپل در کوم. بل اپشن چې دی ریممبر هغه ډیمنشن فور ا نیو ټیبل. ګوره موږ تاسو چې کله انسرټ ټیبل ته راځو مخکې نمبر آف کالم کې څو کالم دي څو روګانې. زه ورته وایم چې نور کله دې ته راځم نو مخکې نه د 10 کالم او 10 روګانې لیکل شوي یعنی چې هر وخت د انسرټ ټیبل د رانه ټیبل جوړم مخکې نه د 10 کالم او 10 روګان لیکل شوي نو 10 او 10 ولیکه او ریممبر ته ټیک مارک ولګه اوکې که اوس چې ته کلم 10 یو ټیبل جوړې نو مخکې نه به 10 کالم او 10 روګانې څه شوي لیکل شوي بس دی چې